یو سړی ته به چا نه ویلي چې ته زما په دې مسله کې شاهد شه خدای به شاهدي ورکوي قاضي به سړي ته ووایي زه ستا په حق کې فیصله کوم دومره روپۍ راکړه 95 نمبر علامه دا ده چې لارې به تنګې کي هر سړی به خپل کور پراخی چې یو سړی به خپله ښځه طلاقه کي بیا به سره د طلاقه ساتي چې چا سره روپۍ ډېري که نه نو د هغه به خلک ډېر قدر کوي یعنې سړیو سره به څوک ډېرې خبرې نه کوي خو د ښځو سره به او اوس بادشاهان به حج ته د ګناه د معاف کېدلو دپاره نه ځي چکر ته به ځي 54 نمبر علامه دا ده چې شرابخوري به ډېره شي 55 نمبر علامه دا ده چې خلک به د ریخمو استعمال ډېر کړي ریخم به استعمالوي 56 نمبر علامه دا ده چې خلک به د ډمانو استعمال ډېر کوي سړي ډمان او ښځې ډمان یو بدل یو دغه شیونه چې دي دا به انتهایي ډېر شي 50 نمبر علامه دا ده چې منځونه به مړه کړي دوی منځونه به نه کوي قضا کوي به بې جمع کوي به او چې کوي مسې ټونګې به وهي ځان ته خلاصوي هغه حیات به پکې نه وي په منځ کې 58 علامه دا ده چې دروغو ته به حلال وي دروغو ته به دوی حلال وي حرام به ورته نه وي 59 نمبر علامه دا ده چې دوی به د مسلمان وینې ته سپک ګوري د سره به ورته د مسلمان وینه نه ښکاري او په حدیث ته حذیفه رضی الله تعالی عنه کې بیا دا دي یو 60 نمبر علامه دا ده چې خپلولي به کټ شي څوک به د خپلولۍ لحاظ نه ساتي یو 60 نمبر علامه دا ده چې ظلم به زیات شي 62 نمبر علامه دا ده چې باران وشي ګرمي به جوړی د باران نه مخکې یخني به خو چې باران شي داسې باران به کېږي چې د ځمکې هغه تپ خلک وایي ډوب دی ډوب دی داسې به روخېږي او 63 نمبر علامه دا ده چې بچی به سبب د خفګان وګرځي سړي ته ولې خفه یې یاره وایي د زوی د لاسه ډېر تنګ او ډېر خفه کړی خبره به نه مني او بېعزتي مې هم کوي جنجالونه کور ته جنجالونه او دا سم ډېر دی جناب سیرت صاحب یعنې ډېر کم بچي دي چې د مور او پلار تابعداري 64 نمبر علامه دا ده چې حاکم او قاضي به فیصله وکړي څوک بې مني نه نو د قاضي فیصله به کمزوري شي د حاکم فیصله به کمزوري شي څوک به پې عمل نه کوي او 65 نمبر علامه دا ده چې دروغو ته به رښتیا خلک وایي 66 نمبر علامه دا ده چې طلاق به ډېر شي خلک به ښځو ته طلاق ورکوي یاره سیرت صاحب دی ما ته د اوسې والا راګېږي که نه یعنې هفته کې 2-3 کیسه ما ته دا راځي چې نورو خلکو ته به څومره ډېر پټ کړي دي حل نه وي او ښځو ته طلاقونه ورکوي 80 نمبر علامه دا ده چې ناګهانه مرګونه به ډېر شي او ناګهانه مرګ نه رسول الله مبارک پناه غوښتې ده ځکه سړی وصیت ته نه جوړېږي چا در باندې قرض دی چا ور باندې قرض دی که نه نو هېڅ وصیت ته جوړ نه شي 88 نمبر علامه دا ده چې رذالت به دومره خور شي چې باعزته سړی به نه پیدا کېږي سم ډېر خور به شي هر سړی به بس رذیلي 89 نمبر علامه دا ده چې د باعزتو خلکو سره به خلک ډېره کینه ساتي او بغض به ورسره ساتي 90 نمبر علامه دا ده چې امیران د وخت به فاجران شي 91 نمبر علامه دا ده چې وزیران به دروغجن شي اوس خو بیخي پاچایان هم دروغجن دي سم دروغ به وایي زه درځمه به نه درځي دا کار درته کومه به نه کوي ته به ورشي چې دا کار راته وکړه ستا مخکې به هغه سړي ته ووایي چې ته دا کار وکړه خو چې ته ترې لاړ شي بیا هغه ته وایي ونه کړې ورته 92 علامه دا ده چې پیران او عارفان به ظالمان شي په خپلو مریدانو به ظلم کوي په مرید څنګه ظلم کېږي شیخ صاحب دومره مال راوړه کور راکا
ستا په کور کې لور پیغله دغه راکه. بله داسې خلک زه خبره مې یم او ډېر ما لیدلي هم دي چې هغه بیا د دې خپلو ماتحتو سره انتهایي ظلم وکړي، زیاتی وکړي. بله 83 نمبر علامه دا ده چې قاریان به فاسقان شي. قاری به یې ږیره به کمی، بله قاری به یې مونځ به نه کوي، او قاری به یې سیګرټ به څکي، نسوار به استعمالی، د قرآن کریم چې کوم اثر دی هغه به پرې نه ښکاري. 84 نمبر علامه دا ده چې مقررین به ډېر شي، خطبا هر سړی به مقرري سم ډېر به شي. 85 نمبر مسله دا ده چې قرآن کریم به خلک ښایسته کوي. څنګه؟ یعنی قایب ورته ښایسته لګوي، لیکل به یې ښایسته، نور که تلاوت کوي که نه کوي، خو قرآن کریم به سمه خواري ورسره کوي. 86 نمبر علامه دا ده چې حدود به معطل شي، یعنی غل نه به لاس نه پرې کېږي، بله زناکار به نه سمسارېږي. څوک چې بل چاته قذف وکړي، کنځه وکړي، حد قذف به نه وي. بله شراب والا ته به سزا نه ورکول کېږي. یعنې څومره حدود چې دي دا به معطل شي. 80 نمبر علامه دا ده چې سړی به ځان د ښځو سره مشابه کړي په لباس کې، بله او ښځې به ځان د سړیو سره مشابه کړي. او جناب سیرت صاحب چې هلکان وګوري دومره کلک کمیسونه او پرتوګونه یې کړي چې ټول بدن یې پکې ښکاري، او دا کار به مخکې ښځو کوو، او ښځې که وویني دومره اوږده کالي کړي دي، دومره پراخه لکه د سړیو غوندې. نو په ویښتو کې په کالیو کې سړي به د ښځو سره ځان مشابه کړي، او ښځې به د سړیو سره ځان مشابه کړي. 88 نمبر علامه دا ده چې بغیر د الله د نوم نه په نورو شیونو به قسمونه کوي. ستا په سر مې د قسمي، ما په خپله اورېدلی، ډېر زیارتونه معنی کوي، او په فلاني زیارت مې د قسم وي، نو قسم به کوي بغیر د الله تعالی د نوم نه. بله 89 نمبر مسله دا ده یو سړی ته به چا نه ویلي چې ته زما په دې مسله کې شاهد شه، خدای به شاهدي ورکوي بغیر د مطالبې نه. بله او وایي به چې وروره که بل چا نه پوښتنه نه کوئ، زه د دې مسلې شاهد یم، چا به ورته نه ویلي، هر چا کار کې باسې کار به لري. 80 نمبر علامه دا ده چې خلک به ظلم ته فخر وایي. چا سره ظلم وکړي که نه، نو دی به بریتونه تاوی چې ما دا ډېر ښه کار وکړو، او دا اوس ډېر دی. نو ظلم به دی فخر ګڼي چې ما ولې دا کار مې چې وکړو، نو ښه کار مې وکړو. 81 نمبر مسله دا ده چې فیصلې به خرڅېږي. قاضي به سړي ته ووایي زه ستا په حق کې فیصله کوم، دومره روپۍ راکړه، دا دومره روپۍ راکړه، فیصله به تاله وکړم. بل ته وایي دومره روپۍ راکړه، فیصله به تا ته وکړم. یا بل سړي ته وایي دغه ځمکې په باره کې خو فیصله ما ته کېږي، بله نو هغه ورته وایي چې دا ستا فیصله په ما خرڅه که او ته ما نه نغدي روپۍ واله. داسې خلک کوي که نه، دا جنجالي کورونه چې اخلي که نه، ویلې به دا په ما خرڅ که، نو اخره زمانه کې به فیصلې خرڅېږي. 82 نمبر علامه دا ده چې د زناورو کم پوستکي دي، هغې نه به ځان ته د دې مالونو کتې جوړې کړي او سترنجۍ به ترې جوړې کړي. بله یعنې داسې به وایي چې موټر کې به ترې نه دغه جوړ کړي، سیټ پوښونه، اوس خو موټرې دي. د دې نه اخوا حدیث د حضرت علی رضی الله تعالی عنہ دی او مکحول صاحب روایت کړی دی. 83 نمبر علامه دا ده چې لوی ګناهونه به حلال ګڼي، دې ته به حلال وایي. 84 نمبر علامه دا ده چې خلک به رشوتونه اخلي. بله 85 نمبر علامه دا ده چې هر سړی به د خپل خواهش تابع د دین نه. او جناب سیرت صاحب دا اول ځان ته وایم او بیا ټولو ملګرو ته، بله یعنی یو لوی عالم سره چې د فیصله راشي، ته به دا بزرګ دی، دا عالم دی، دا نیک سړی دی، خو چې فیصله دی ورسره راله فل به په غلطه ولاړي، ته به نه وایې چې دا بزرګ و دا عالم. بله یعنی هر سړی به د خپل خواهش تابع شي،
مونږ تاسو الحمدلله ټول مسلمانان باندې خدا اسلام راته کله مزه راکوي چې کله مو پکې ګټئ او زمونږ په طبیعت دي څومره نیک سړی نه دی چې هغه ته ورشي زه یو نیک سړي ته تللی وم ډېر ښه سړی او ذاکره م باندې او د پلار سره یې لانجه وه نو ما ورته وی چې خیر ده که دا پلار دې دا نیم ځمکه خرڅ کړي یا دغه ویله نه هغه آخره پورې د پلار خبره ونه منله او حق هم د پلار او حق خو پلار خو بادشاه دی ځمکه خو د هغه وه او ما یې مړم نه دی چې تا ته میراث پاتې دی نو پلار یې نه پرېښود او پلار یې وی چې ما ته دوا ته روپۍ هم نه راکوي باندې که نه او ځمکې خرڅ ته مې هم نه پرېږدي نو ما فکر وکړو چې زمونږ بزرګي تر دې پورې ده چې مونږ او تاسو برابر شوی نه یي چې ګټه مو د دې په خلاف نه وه کله مو چې بزرګي ګټې ته تاوان رسو بیا هېڅ نشته باندې نو رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د خپل خواهش به خلق تابعداري او د هغې ملګري به شپږ اتیایم نمبر علامه دا د علما به کم شي عالم به نه او دا مونږ په سترګو ګورو و اتیایم نمبر علامه دا د چې قاریان به ډېر شي او اوس الحمدلله دومره ډېر دي چې ختم ورته نه پیدا کېږي نه پیدا کېږي یعنې داسې ډېر شته اته اتیایم نمبر علامه دا د خلکو زړونه به فاسد شي زړه به د چا صحیح نه وي بله نه اتیایم نمبر علامه دا ده چې میاشتې به راکمې شي یعنې زر به تېرېږي نویم نمبر علامه دا ده چې خلک به واده وکړي بیا به ماتوي د وعدې ماتېدل به سم ډېر شي بله یو نویم نمبر علامه دا ده چې ښځې به په اوښانو سورلي کوي زموږ زمانه کې به داسې ویم چې موټر به چلوي اوس خو دا سورلي دی د سړیو کنه او اوس موټروانې ښځې شته که نه شته دو نویم نمبر علامه دا ده چې حکومت او امارت به میراث شي یعنې چې پلار مړ شي زوی ته به پاتې نو هغه وزارت او مشري به زوی ته ورکړي چې هغه مړ شي بیا به خپل زوی ته ورکړي بله دا به شي درې نویم نمبر علامه دا ده چې جاهلان خلک به منبرونو ته وخیږي ټکی سبق به نه ویلی بله او د پټي نه به راغلی دلته به خلکو ته تقریر کوي یعنې ما ډېر لیدلي دي بله چې بسم الله هم صحیح نشي ویلی د صحابي نوم حضرت انس رضی الله تعالی عنہ ته حضرت انس رضی الله تعالی عنہ نور الله مرقدو ته نور الله مرقدو وی او هغه تقریر کو بله نو جاهلان به ډېر شي منبرونو ته وخیږي او تقریرونه به شروع کی څلور نویم نمبر علامه دا ده چې خلک سړي به تاجونه په سر کی تاج به ځان ته جوړ کړی او په سرای به بله پنځه نویم نمبر علامه دا ده چې لارې به تنګې کی هر سړی به خپل کور پراخی خو لاره به تنګی او سړی دا کار کوي که نه کوي لښتي پکې اضافه ایستلې د په هغې بیخي تنګه کړې لاره زه خلکو ته وایم زه وایم د دوی هر څه بې لارې دي خو درې شیونه یې په لار دي بله یو یې موټر په لار دی په لاره کې دری بله دویم یې اوبه په لار دي هغه هم لارې ته روباسي او دریم نمبر ډیرانې په لار دی او خزلې دا هم لارې ته راغورځوي نور هر شی بې لارې دی نو اوس خلک لارې تنګوي که نه تنګوي کنه دی هم ورباندې ځي خو بیا به هم تنګوي دیوال به یې هم راایستلی او هلته به یو غټه تیږه میښي او دیوال خواته خواله دې دپاره چې سمه تنګه شي او رسول الله مبارک نه قربان 1400 کاله مخکې پیشنګویي ورکړې ده چې داسې کارونه به کېږي شپږ نویم نمبر علامه دا ده چې علما به د حکومت والیانو ته میلان وکړي یعنی حکومتي چارواکو سره به انډیوالي شروع کړي نو بیا به داسې کار کوي چې هغوی به د دوی نه پوښتنه کوي نو دوی به ورته حرام حلالوي حلال به ورته حراموي ځکه بادشاه ته خو نشي ویلی چې دا د کار غلط دا علامات به جوړ شي و نویم نمبر علامه دا ده چې قرآن کریم به ذریعه د تجارت وګرځېږي دې نه به خلک تجارت جوړ کړي د دنیا د ګټلو سبب به جوړ کړي اته نویم نمبر علامه دا ده
چې د الله تعالی حق به په خپلو مالونو کې دوی ضایع کړي. زکات به نه ورکوي، سرسایه به نه ورکوي، قرباني به نه کوي، حج ته به نه ځي. نو د الله تعالی حقونه چې دي په خپلو مالونو کې به دوی ضایع کړي. 9 نمبر علامه دا ده چې مالونه به بدترینو خلکو سره وي. د زمانې شریر سړی به غټ مالدار او هغه سره به ډېر مالي. کم چې نیک سړی دی، قدردان سړی دی، نو هغه سره به مال کم. 3 نمبر علامه دا ده چې خلک به جواریان شروع کی. جواری به کوي او جواری به هغه به ذریعه د ګټلو د مال ګرځي. یوصل او اول نمبر علامه دا ده چې یو پاک سړی به راونیسي، هغه به مړ کي. دې دپاره یې مړ کوي چې ټول خلک وډار کي او د خلکو هغه غصه روپاره یعنې فتنه جوړوي. دی معنا ده. یوصل 2 نمبر د خلکو ارزوګانې به مختلفې شي. یو به یو څه غواړي، بل به بل څه غواړي، او دا به سبب د اختلاف شي. یوصل 3 نمبر علامه دا ده چې تحفې به او عطیې به خلک غلامانو ته او لاندې خلکو ته ورکوي. کوم چې باعزت او باوقاره خلک دی هغوی ته به یې نه ورکوي. یوصل 4 نمبر علامه دا ده چې پیمانې او تلې به کمې کړې شي. یعنې څوک چا باندې یو شی خرڅوي که نه، دا به کمې چې بازار کې لوګان اخلي، دا من نه، دا 15 کیلو او یا 6 کیلو درته تلیم نه. ما ورته وی تلې وي، زه په تول نه خرڅوم. همداسې مې راوړي، همداسې مې راوړي. او دا د من او شیخ صاحب حتی د هر پلاستیک نه 2-3 دی لري کې بل پلاستیک ته جوړ، هغې نه بل پلاستیک جوړ کړي. دا زمونږ او ستاسو په دې رزق کې سیرت صاحب دا برکت ولې نشته؟ دا خو همدغه وجه ده که. یوصل 5 نمبر علامه دا ده، هغه دا ده چې خلک به داسې کار وکړي چې کم پردي خلک دي هغوی سره به دوستانه کوي او دا نږدې خلک به د ځان نه لرې کوي. یعنې نږدې به لرې کوي او لرې به نږدې کوي. یوصل 6 علامه دا ده چې د هرې قبیلې سردار به منافق وي. د دې قبیلې چې کوم غټ منافق دی هغه به د هغه قبیلې سردار شي. دا ملکان یادوي، دا ملکان مشران. یوصل 9 نمبر دا دی چې د هر بازار مشر به فاجري، یعنې فاجر به د دوی مشر کیږي. یوصل 8 نمبر علامه دا ده چې جوماتونو کې به میرابونه ډېر ښایسته شي، شیشې به پکې لګوي او شیینې به پکې لګوي. دا علامه ده. یوصل 9 نمبر علامه دا ده چې مؤمن به په قبیله کې د دې میږې د بچي نه ډېر ذلیله، یعنې هېڅوک به عزت نه کوي. کوم چې واقعي مؤمن دا څوک پټکي والا ته وګوره او د شیخ ته وګوره او د ایله منځونه کوي. دنیا کم ځای ته ورسېده، خلک وایي که نه دنیا کم ځای ته ورسېدله او دی هماغه زاړه سبقونه زودی او دس کې دومره فرض دی او راشه مونځ کوه، د اشراق مونځ دی او دا دوحا مونځ دی، د دنیا خبرې به ورپسې. دا اعتراضونه دي سوشل میډیا کې هم ډېری ځوانان سم ډېرې کوي. نو دا خو رسول الله مبارک مخکې خبر ورکړی، دوی چې اعتراض وکړي نو دا خو د رسول الله مبارک د خبرې تصدیق وشو. یوصل 10 نمبر علامه دا ده چې کم عمر خلک به بادشاهان شي، الکان. یوصل 11 نمبر علامه دا ده چې ښځې به امیران شي، په خلکو به حکومتونه کوي، وزیرانې به ترې جوړې شي، بادشاهانې به ترې جوړې شي. یوصل 12 نمبر علامه دا ده چې کم ځایونه ناآباده دي په ځمکه کې، شاړې دي، اب آباد شي، او چې کم آباد دي هغه به وران شي، یعنې زاړه کلي به وران شي او نوې عامه شاړه ځمکه چې دا به آباده شي. د جلبات ته په دې لاره کې هم راځي. اوس ډېری خلک شیخ صاحب کلونه تښتي ځان ته ځای ګوري، هلته کور جوړوي، دا بېغمه دی. نو خو دا معنا شوه. رسول الله مبارک وایي چې کوم ځای شاړ دی هغه یې جوړ کړه، کوم چې جوړ دی هغه یې پرېښو. یوصل 14 نمبر علامه دا ده چې اولاد د زنا به ډېر شي، ولد زنا به سم ډېر شي. یوصل 14 نمبر علامه دا ده
چې یو سړی به خپله ښځه طلاقه کی بیا به سره د طلاق ساتي او رسول الله مبارک فرمایي دا دواړه یو بل سره زنا کوي تر څو پورې چې دا دواړه په دې حالت کې یو بل سره یو ځای او دې زمانه کې شته که نه بیخي ډېر دی. رسول الله مبارک نه قربان کم وخت کې ویلو او اوس خلک هم دا چل کوي. شیخ صاحب دومره ټلیفونونه د زنانه راځي همدغه موضوعات دي. یو ځل نه 20 ځل 10 ځل طلاق شوي کور کې خاوند اجازه نه ورکوي چې لاړه شي. زابل ورستلم یو فیصلې ته او یو سړي ښځې ته طلاق ورکړو. بله ښځې وی چې ماته 3 طلاق راکړي دي او پلار یې مو ورور مو ټولو او سړي وی ما نه دي ورکړي هغوی منکر وو. ښځې وی ما د الله دپاره تاسو ته یو خبره وکړه چې د طلاق راکړي دي چې پلار نه مې پوښتنه وکړه هغه وی طلاق یې ورکړي خو داسې ورته زه در کومه هغه نور منکر شو. بله نو بیا ما ته وی چې داسې کار به وکړو چې 3 طلاقه چې سړی په یو مجلس کې ښځې ته ورکړي نو تاسو خو 3 وایې که نه ما بیا موږ خو 3 وایو وایي موږ به خیر د اهل حدیثو ته لاړ شو په یو به حساب بیا هغې په یو حساب وایي ما وایي چې اهل حدیثو ته مه ځئ هندوانو ته لاړ شئ هغې کې مو ډېره ګټه ده. هندوان به داسې کار وکړي چې تاسو به د منځونو د عبادت نه هم خلاص کړي. تاسو خو آخرت نه جوړوئ که نه تاسو خو دنیا ژوند ځان له برابروئ. بله آخرت خو مو په ځای پاتې دی. نو چې د دنیا ژوند خو بیا د اهل حدیثو نه هندوانو سره ښه جوړېږي چې منځونه هم معاف او چې څه کوئ بیا کوئ. یعنې خلک دومره بیکاره شو جناب سیرت صاحب چې د آخرت غم ورسره نه نشته. اول نه احتیاط ولې نه کوي. نو رسول الله مبارک فرمایي چې سړی به خپله ښځه طلاقه کی او بیا به په دې طلاق باوجود دا ځان سره ساتي. رسول الله مبارک فرمایي فهما زانیان ما قاما دا دواړه زناکار دي تر څو پورې چې په دې حالت باندې دوی قایم. 115 نمبر علامه دا ده چې سړی به اکتفا کوي په سړیو او ښځه به د ښځو سره یعنې څه معنا ده سړي به لواطت کوي او ښځې به سخت کوي یو بل سره به زناګانې کوي. 114 نمبر علامه دا ده چې غیبت به سم ډیر شي. او اوس خو سیرت صاحب غیبت خو روح افزا شربت څه کوي چې پیپسي نه هم تیز دی بغیر د غیبت نه خو زمونږ او ستاسو خبرې خوند پکې نه وي. د مجلس مالګې د مجلس مالګې دومره ډیر شو یعنې ډېر کم خلک دی چې د شین چای سره او د شین چای سره هلته شین چای هم ورته چکي څو پیالې پکې څښل کېږي او غیبت هم کوي. 119 نمبر علامه دا ده چې خلک به عیبونه لګوي په بل او د عیبونو تالاش به کوي. بله د کې څه کار دی د کې څه کار دی عیب به د ځان نه هم لګوي او تالاش به هم د خلکو د عیبونو کوي. 118 نمبر علامه دا ده چې جماعتونو کې به بیت الخلاګانې جوړې شي. اوس یې ضرورت ګڼو اوس موږ ته ضرورت وایو او رسول الله مبارک وایي دا د قیامت د علاماتو نه ده. هلته جماعتونو سره به نږدې د جومات دروازې سره بیت الخلا او هلته به اودسونه خلک ماتوي. په فخر هم کوي چې زموږ جومات کې دا ځای نشته. 119 نمبر علامه دا ده چې جوماتونو ته به پردې ځوړن شي دروازې ته غټې غټې پردې نه دا موږ چې یخنۍ ته اچو دا خو دا پکې دي ټول د قیامت د علاماتو نه دی مخکې خو دا شی نه و. 120 نمبر علامه دا ده چې چا سره روپۍ ډېري که نه نو د هغه به خلک ډېر قدر کوي. دا خو بلکل چې هلکه د سره روپۍ دي که نه نو د قدر پکار دی. ډېر هوښیار ورته وایي. 121 نمبر علامه دا ده رسول الله مبارک فرمایي چې اسلام به لاړ شي صرف نوم به پاتې شي او قرآن کریم به لاړ شي صرف رواج به پاتې شي. 122 نمبر علامه دا ده چې قرآن کریم به په سرو زرو باندې ولیکلی شي. 123 نمبر علامه دا ده رسول الله مبارک فرمایي تتسمن ذکور امتی زما د امت نارینه به غټ شي یعنی چاق بشي چاق بشي هر یو بسم چاق. 125 نمبر علامه دا ده چې خلک به مشوره وینځو سره کوي چې څوک. 120 نمبر علامه دا ده ډېرې خبرې چې سړی کوي نو د ښځو سره به کوي. یعنې سړیو سره به څوک ډېرې خبرې نه کوي خو د ښځو سره به
ډېرې خبرې او بیا چې خاص کر کوژدې کړي نو ټوله ورځ شپه ورځ د ښځې سره لګیا او د هغې نه څومره فتنې جوړې شوې طلاقونه او دښمنیانې ته جوړې شوې 120 نمبر علامه دا ده چې جوماتونو کې به صفونه سم ډیر شي خو د یو بل سره به نه لګي یعنی په صف کې به سره ولاړي پیږي ځان به تر غونډي زړه کې به ورته کاندي وباسي رسول الله مبارک ته علم نه قربان اوس خدا موږ تاسو ګورو خو بالکل 128 نمبر علامه دا ده چې خلک به په بیګری الک باندې داسې شرمېږي او داسې خیال به ساتي لکه د پیغلې لور چې خیال ساتي یعنی دومره فتنه به عامه شي په ویریږي به 129 نمبر علامه دا ده چې بادشاهان به حج ته د ګناه د معاف کېدلو دپاره نه ځي چکر ته به ځي 130 نمبر علامه دا ده چې مالداره به د تجارت دپاره ځي 130 نمبر علامه دا ده چې مسکینان به د سوال دپاره ځي حج ته 132 نمبر علامه دا ده چې قاریان او علما به د ریا دپاره ځي ما دومره حجونه وکړو ما دومره عمرې وکړې موږ سره یو ځل کې حج کې یو ملګری تلو ما ته وی چې ما نن 9 طواف وکړو ما زه یو دم نه کړ جرګو کې شیخ صاحب حج دی قبول نشي جرګه کې چې هغه قسمونه پیلا خوري کنه حج مې دی قبول نشي خلکو ته ور یادای 133 نمبر رسول الله مبارک فرمای یو ستوره به پاسمان کې ښکار شي چې لکیدار بای لکۍ به لري داسې یو ستوری به ښکاره کېږي 134 نمبر علامه دا ده چې بازارونه به یو بل ته نږدې شي دلته بازار ولتم بازار لکه اوس چې هر ځای بازار دی 135 نمبر علامه دا ده چې منکر به معروف شي معروف به منکر شي یعنی بدی ته به خلک نیکی وي او نیکی ته به بدی وي 136 نمبر علامه دا ده چې د مشرانو به عزت نه کېږي 130 نمبر علامه دا ده چې څوک به په ماشومانو رحم نه کوي 138 نمبر علامه دا ده چې بیع العینه به کېږي بیع العینه سیرت صاحب دې ته وایي چې ستا روپۍ په کار دي او دغلته د یو سړي بارګین دی او ته ورغلې او بارګین والا ته وایي چې ما ته 1 لاک روپۍ راکړه هغه درته وایي 1 لاک روپۍ قرض نشم درکولی خو یو کار کولی شم دا موټر د 1 لاک روپو دی په 1.5 لاک روپۍ به زه په تا خرڅ کړم په قرضو نو بیا به ما ته 1.5 لاک روپۍ راکړې یعنی خلک به چا سره قرض نه کوي هغه چې چاته د قرض ضرورت دی هغه باندې به جنس خرڅوي په ګټه او دا مکروه ده ځکه چې دا هغه قرض چې کوم اجر او ثواب دی هغه دې ته نه محرومه شي نو ګټه وکړه نو دا کار به خلک کوي چاته به قرض نه ورکوي 139 علامه دا ده چې سړی به سره زر استعمالوي ګوتمه به د سرو زر وي غاړکۍ به د سرو زر واچوي ساعت به د سرو زر واچوي 140 نمبر علامه دا ده چې الکان به خلک په نکاح کوي او په نکاح به د خلکو نه غواړي لکه ښځه چې په نکاح باندې غوښتی شي 140 نمبر علامه دا ده چې سپینګیري به ځان نه ځوانان جوړ کړي ګیري به تورئ او د مخ پوستکی به چې دی هغه ښایسته کوي چې زه ځوان یم 142 نمبر علامه دا ده رسول الله مبارک فرمایي زما سنت به مړه کوي 143 نمبر علامه دا ده چې خلک به یو بل ته خیراګانې کوي 144 نمبر علامه دا ده چې ګاونډیان به بدي یعنی یو همسایه به بل همسایه ته ضرر رسوي سوء الجوار به پکې ډېر پیدا شي 145 نمبر علامه دا ده چې جهاد به یې خو توره به پکې نه استعمالېږي لکه اوس ټولې توپکې دي اټم بم دی په بټنو جنګ دی ټانک دی که نه نو بغیر د تورې به جهاد شروع شي 146 نمبر علامه دا ده چې ژبې به نرمې شي او زړونه به کلک شي داسې نرمې خبرې به کوي خو زړه به ډېر کلکي 140 نمبر علامه دا ده چې دنیا ته به د خلکو رغبت سم ډېر شي
183 نمبر علامه دا ده چې دوه ورونه به خپلو منځونو کې مخالف شي یو بل سره به جوړیږي نه بله 149 نمبر علامه دا ده چې د خلکو اخلاق به بد شي بله اخلاق چې دی 150 نمبر علامه دا ده چې د خلکو د خولې او د زړه په منځ کې به فرق پیدا شي تا ته به زه ستا دوست یم او منځ کې به چې دی تا سره زبردست حسد ساتي نو دا مې درته یو نیم سل علامات وي جناب سیرت صاحب نور به انشاءالله بیا په بل پروګرام کې وایو الله تعالی دې زمونږ او ستاسو د دین اسلام وکړي او د دنیا اسلام مو دې الله تعالی وکړي او کوم اخلاق چې د امت لپاره مضر دي د خلکو لپاره او الله تعالی زمونږ او ستاسو نه خفه کېږي او رسول الله مبارک الله تعالی دې مونږ او تاسو ټول د هغې نه وساتي امین اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد ډېره مننه شیخ صاحب کور مو ده قدرمن لیدونکو یو نیم سل د قیامت د راتګ علایم چې نبی علیه السلام موږ او تاسو ته ویلي تاسو واورېدلې له دې وروسته نورې علامې هم شته وړې او غټې علامې انشاءالله وار په وار به تاسو سره شریکوو تاسو زموږ خپرونې وګورئ شیخ صاحب به موږ سره وي او انشاءالله څومره علایم چې دي په تفصیلي ډول به وړاندې کوو تر بیا چې ستاسو په درانه خدمت کې حاضرېږو تر هغې مو په لوی او مهربانه رب سپارو هر چیرې چې یاست روغ جوړ خوشحاله اوسئ